राजू अरे की टू डायमेंशनल अरे ته راځو صحیح ده مونږ مخکې ویل چې اره مونږه ټو ټایپ اف اره مونږ لرو صحیح ده یو ته چې اصلا کې ون ډایمنشنل اره صحیح شو یو مونږ ویل چې مونږ سره یو ون ډایمنشنل اره دا او بل مونږ ویل چې ټو ډایمنشنل اره یا دې ټو ډایمنشنل اره ته 2D هم ویل کیږي صحیح ده ټو ډایمنشنل اره ون ډایمنشنل اره داسې چې پای کې بس سمپل رو یو پای کې ډیټا ډسپلی کیږي په ټو ډایمنشنل اره لکه ټیبل په شان ده صحیح ده ټیبل په شان څنګه ده لکه موږ ټیبل ته داخلو په دې کې موږ سره هم کالم ده هم رو ده دا وګورئ دا ټو ډایمنشنل اره ده دا یو دانه روم ده او دې کې دنه کالمونه دي دته ورته ټو ډایمنشنل اره صحیح ده یو رو ده موږ سره ده او به دنه باره رو کې کالمونه دي نو دلته موږ چې کله راځو د څه شکل کې ډیټا ډسپلی کوو زم چې د څه شکل کې ډیټا ډسپلی شي په هر یو کالم کې ډیټا راشي نو دې لپاره موږ څنګه چل کوو صحیح ده نو ټو ډایمنشنل اره کې رو او کالم کنسپټ دواړه یعنی هم پکې رو او هم په دننه پکا رو کې دننه کالم نو موږ یو پروګرام لیکو چې په ټو ډایمنشنل اره کې موږ ته ویډیو ډسپلی کی لکه څنګه چې موږ دلته راغلو مایکروسافټ ورډ ته او دې کې موږ ویډیو ډسپلی کړه صحیح ده نو دې کې موږ ته ویډیو څنګه ډسپلی کوي داسې ویډیو به موږ په C++ کې څنګه په اره کې سٹور کوو نو دلته موږ راځو د دې لپاره پروګرام کوو صحیح ده ها موږ سره یو اره ده د مثال توګه د A په نوم باندې صحیح ده نو دا درې کالمونه لري درې روګانې لري او څلور کالمونه لري ګوره درې څه لري روګان لري او په هر یو رو کې څو کالم دي څلور کالم دي صحیح ده کله چې تاسو سره ټو ډایمنشنل اره راشي نو هغه په دې طریقه باندې ډسپلی کیږي نو اول موږ سره درې څه دي رو دي دنه به څلور کالم دي صحیح ده نو اوس تاسو دا دې ته ویډیو ورکوي نو څنګه چل کوي زه کوم چې فار انټیجر رو از ایکوال ټو اول لوپ د رو لپاره چلیږي صحیح ده کنه رو از ایکوال ټو 0 رو به د صفر نه سٹارټ کیږي رو لیس دین چا 3 آفرین او رو پلس پلس صحیح شو بیا دلته ورته مدي ځکه اوس په رو کې کالمونه یې کنه نو کالم کې چې موږ ویډیو اچو کالم چې موږ ویډیو خلو خو د فار لوپ په ذریعہ خلو کنه زور دیم چې انټیجر کالم از ایکوال ټو 0 او کال لیس دین 4 او کال پلس پلس یعنی کالم یو اضافه والی راوله صحیح ده بیا دلته ورته وایم چې سی اوټ انټر ویلیو فار اوس دلته ګوره زه غواړم چې راشي رو صفر او بیا کالم صفر بیا رو صفر کالم 1 په هر یو رو کې یعنی په صفر رو کې به څو کالم وي په صفر رو کې به څو کالم وي څلور کالم وي نو یو صفر رو کې به څلور کالم راشي بیا بس رو به 1 شي کالم به بیا څو شي بیا به څلور کالم بیا به رو 2 شي کالم به څلور بیا به رو 3 شي او کالم به څلور نو څو روګانې شوي 3 روګانې نو دلته زه ورته چې هغه څه لکه مخکې چې موږ ډسپلی جوړوله د انډیکس لپاره هغه څنګه جوړوم صحیح ده اول زه ورته چې ما دلته څه راکړه ورته چې دې کې ما ته راکړه رو صحیح شو کنه اول به رو ډسپلی کی بیا دلته ورته چې دغه علامه صحیح شو بیا ورته چې سره دراکا د کالم لپاره هم اول د علامه پکار ده کنه صحیح شو بیا ورته چې کولیشن مارک بیا ورته چې کالم صحیح شو کنه کالم نمبر په کالم کې راشي بیا ورته چې دغه علامه او بیا قوس بند نو سی ان کې ورته چې د ا اره لپاره رو او بیا په کوم کالم باندې چې ویډیو هغه اول وچته ګوره تاسو ورته کنټرول F9 compound statement missing in function with the host path is صحیح ده ګوره راغی کنه ګوره enter value for row 0 column 0 صحیح ده کنه کله زه 1 ورکم نو په column 0 کې ویډیو فلاش او column باید چینج شي کنه یو کالم کې ویډیو رااله باید بل کالم ته لاړ شي هغه باید 1 شي دویم انډیکس صفر دی هغه باید څو شي 1 شي ګوره زه کوم انټر ګوره رو 0 د کالم 1 دی ځکه یو رو د همداسې روانې متصل صحیح ده ګوره زه کوم بل کالم ته مې ویډیو ورکړم همداسې راځم بل کالم ته همداسې بل کالم ته
نو اوس یو رو موږ سره پوره شو ډکه شو څلور کالمونه پکې دي یو صفر کالم یو کالم دوه کالم درې کالم څلور کالم شو کنه او یو رو کې څو کالم دي څلور کالم نو د یوې رو لپاره ما ویلي واده څو روګانې ما واغستې درې روګانې ما واغستې کنه هلته نو بله رو ده شروع شوه دې کې پوره شوه دویمه رو شروع شوه درېیمه رو کنه اخري رو ختم شو دې نه بعد ګوره ویلو مې اوچته کړه صرف او صرف ګوره یعنې مقصد دا دی صرف په دې ټیبل لپاره مې ویلو اوچته کړه خو ډسپلی مې نه کړه نو که ډسپلی کومه هم نو د هغې لپاره هم موږ سره ضرورت شته لوپ ته که نه صحیح ده دلته راځم دې ځای کې دلته موږ سره لوپ ته ضرورت دی چې کله دا ډسپلی کوم د دې قوس نه بعد د دې لوپونو نه بعد که نه چې کله دا ډسپلی کوم بېرته نو پار لوپ انټیجر r is equal to r د څه لپاره رو د ډسپلی لپاره چې یو رو ډسپلی شي په هغې کې به کالمونه ډسپلی شي اول مې ګوره په لوپ باندې ویډیو اوچته کړله بېرته ډسپلی کوم نو په دې طریقه باندې r less than چا دي که نه اور r پلس پلس بیا ورته یم چې په دې رو کې چې څومره کالمونه یې انټیجر c is equal to 0 c less than 4 c پلس پلس صحیح شو او بیا دلته ورته یم چې c out څه ورته یم c out کې ورته یم چې د a index r صحیح شو او کالم چې c د دې ویډیو ما ډسپلی کا خو لږ داسې کوه چې لږ ټیب ورکړه څه ورکړه ټیب ورکړه چې کله ډسپلی کوي ګوره کنټرول F9 پریس کړئ تاسو بې ایرر دی موږ سره کمپاوند سټیټمنټ دوه دانې قوسونه پاتې دي د دې لوپونو لپاره که نه خو د مخکیني لوپو لپاره صحیح ده که نه نو ګوره زه اوس ورکوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صحیح ده دا شان دي 10 11 ګوره 12 ګوره وګورئ ډسپلی کې که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صحیح ده دغه ورته یم چې یو انلاین هم ورکړه صحیح شو خو انلاین دې ځای کې صحیح نه دی دا ځکه داسې راولي انلاین مې دغلته ورکړو صحیح ده ټیپ ته خو ګورئ چې ټیپ یې ورکړی دی صحیح ده اوس ګوره دلته وګورئ 1 صحیح ده که نه ټیپ یې ورکړی منځ کې یو چې کله ډسپلی شي نو ټیپ یې ورکړی 11 1 1 دا یوه رو شوه صحیح ده 1 1 1 1 دې ځای پورې دا بله رو شوه دا بله رو شوه درې روګانې څلور کالمونه پکې دي ګوره یو کالم دوه کالم درې کالم څلور کالم یوه رو شوه بله رو شروع شوه یو کالم دوه کالم درې کالم څلور کالم دا بله رو شوه درېیمه رو ده درې روګانې یوه رو یو کالم دوه کالم درې کالم څلور کالم صحیح شو دا 2 ډایمنشن ارې ده صحیح ده صحیح شو دغه د انلاین ولګوه ګوره دلته وګوره دلته ګوره ښه دلته مونږ ته داسې ښکاري دې ځای کې که نه هوبهو داسې نه ډسپلی کېږي که نه دلته ګوره ته به کنسپچوال فکر کوې چې دا څنګه داسې راځي دا یوه رو ده او په دې کې دننه هم دا کالمونه دغه هم ډسپلی کېږي ویډیو هم ډسپلی کېږي ته څه فکر کوې چې رو بېل شی دی خو دا یوه رو شوه دا چې داسې سره یو ځای کې دا رو شوه او دې کې چې کومه ویډیو مونږ ورکوو دا کالم کې ویډیو ورکوو نو د دې کالمونو دا مجموعې ته رو ویل کېږي دا رو شوه صحیح ده کم کوم ځای کې دلته موږ څه کوو موږ خو داسې نه غواړو که هلته ما کم ورکړي ګوره پروګرام کې ما ورته ویلي چې ته ما ته درې دانې روګانې راکړه یوه رو دوه رو ما پروګرام کې داسې ډسپلی غواړم ګوره درې رو دا څلورمه رو پکې نشته هلته که نه دا ډیلیټ کړو زه داسې ډسپلی غواړم ډیلیټ څه شو select دلته راشئ layout دلته راشئ delete چې delete شو delete شو کنه زه غواړم درې روګانې راولم او په هر یو رو کې څلور کالم دې ځای پورې دا نور کالمونه زما په کار نه دي دا سلیکټ کا layout ته راشه delete کالم دا صحیح شو زه داسې ډسپلی غواړم صرف او صرف یوه رو دا شوه یوه رو دا شوه یوه رو دا شوه دې کې دغه کومه شو ته وایي چې ډېر کالمونه پکې راځي ګوره یوه رو شو څلور کالمه بیا څلور کالمه بیا څلور ټول څو کالمه شو 12 کالمه نو 12 موږ دلته هم ډسپلی کېږي که نه ته ګوره 12 ډسپلی کېږي که نه ډسپلی کېږي ګوره
وګوره ګوره دا 12 یو 2 12 دا څه شو څلور کالمونه صحیح ده به دې ځای پورې شو څلور اته به ځای پورې شو 12 نو درې روګانې 12 کالمونه صحیح شو دا 2 ډایمنشنل